بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ ورو اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا د بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون 45م لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. خو مخکې دې چې زه 45م لوست چې عنوان یې دی قطبي اشتراکي، غیر قطبي اشتراکي او الکترونیګاتیو موضوع لاندې چې کوم لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. خو د ده نه مخکې موږ په تیر درس کې کوم عنوان تشریح کړی و په یاد مې دي؟ او په تیر درس کې موږ کولانت اړیکه یا اشتراکي اړیکه تاسو ته تشریح کړې وه. تاسې ما ته تعریف کولی شئ حتما چې کولانسي اړیکه یا اشتراکي اړیکه کوم اړیکه ده، په څو ډوله ده او کوم ځانګړتیاوې لري. حتما یې شئ. نو کولانسي اړیکه یا اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د اتمونو ترمنځ د الکترون د آخرني مدار الکترونونو په شریک ایښودلو په واسطه کوم اړیکه چې جوړیږي دغه اشتراکي اړیکه ده. یعنې ویلی شو چې د دوه اتمونو ترمنځ چې کوم تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ اړیکه چې یو اتم د بل اتم د آخرني مدار د الکترون څخه ګټه واخلي، دلته اشتراکي اړیکه جوړیږي. موږ اشتراکي اړیکه په درې برخو باندې ویشلې وه چې یوه ګونې اشتراکي اړیکه وه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه وه او درې ګونې اشتراکي اړیکه وه. یوه ګونې اشتراکي اړیکه عبارت هغه اشتراکي اړیکې څخه وه چې د اتمونو ترمنځ فقط یو الکترون په شراکت کې ایښوده، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه وه چې د اتمونو ترمنځ دوه الکترونونه په شریکه کې ایښودل، او درې ګونې اشتراکي اړیکه عبارت د هغه اړیکې وه چې د دوه اتمونو ترمنځ درې الکترونونه په شراکت کې ایښودل شول. او په همدې ترتیب موږ د رابطې اوږدوالی هم ویلی وه چې د ځینو مالیکولونو ترمنځ چې کوم رابطه وه او د هغې اوږدوالی څنګه وه هغه مو هم تاسو ته تشریح کړل، او په هغې کې یو جدول مو هم تاسو ته لږ راهنمایي وکړه، لارښوونه مو تاسو ته وکړه چې هغه جدول کې د هایدروجن او هایدروجن او د ایودین او ایودین مالیکولونو ترمنځ د رابطې اوږدوالی او د رابطې انرژي ما تاسو ته تشریح کړه. په هغې کې موږ ویلي وو چې د رابطې اوږدوالی د رابطې د انرژي سره معکوس اړیکه لري. یعنې په دې معنا کله چې د رابطې اوږدوالی زیات وي نو هلته انرژي څه ده؟ کمه ده، او یعنې هغه رابطه کم انرژي لري. او کوم مالیکولونو ترمنځ چې د رابطې اوږدوالی کم وي نو هلته د رابطې انرژي زیاته وه. نو یعنې په تیر درس کې موږ اشتراکي اړیکه تاسو ته تشریح کړې وه. اشتراکي اړیکه قطبي، غیر قطبي هم یو ویلی شو چې شتون لري. یعنې کوم اتمونو ترمنځ چې قطبي اشتراکي اړیکه ده او کوم اتمونو یا مالیکولونو ترمنځ چې غیر قطبي اړیکه ده او کوم مالیکولونو ترمنځ چې آیوني اړیکه ده، دا موږ څنګه تشخیصولی شو؟ دا د الکترونیګاتیو خاصیت په واسطه. موږ د الکترونیګاتیو خاصیت په جدول کې تاسو ته تشریح کړی وه چې په د دې هغه خاصیت په پریود یا دوره ده جدول کې او په ګروپونو کې کوم طرف زیاتېږي کوم طرف کمیږي، هغه موږ په جدول کې تاسو ته په پوره ډول تاسو ته تشریح کړی وه. نو نن غواړو دا تاسو ته تشخیص کړو چې د کوم اتمونو ترمنځ قطبي اړیکه، کوم اتمونو ترمنځ یعنې مالیکولونو ترمنځ چې دوه اتمه سره یو ځای کېږي یا درې اتمه، کوم غیر قطبي او عیني اړیکه ده. په لومړی سر کې کله چې موږ د الکترونیګاتیو خاصیت ګورو، دلته یو عام هغه قانون یا اصل دی چې زه تاسو ته تشریح کوم. که چیرې د دوه اتمونو ترمنځ، یعنې په مالیکول کې د دوه اتمونو ترمنځ د الکترون نیګتیو خاصیت د صفر څخه تر 0.5 پورې وي، یعنې د الکترونیګاتیو خاصیت یعنې دلتا ای
ان الکترونیګیټیو هم په ای ان باندې ښودلې وه، دلته هم تاسو پوهېږي په تفاوت یعنې تفاوت معنا ورکوي. که چیرې د دوه اتومونو په مالیکول کې د دوه اتومونو ترمنځ هغه د الکترونیګیټیو تفاوت 0 نه تر 0.5 پورې وي، نو هغه اړیکه څه شی ده؟ هغه قطبي ده. وبخښئ، غیر قطبي ده. غیر قطبي ده. او که چیرې د الکترونیګیټیو خاصیت د 0.5 نه تر 1 پورې وي، دغه اړیکه چې ده دا بیا غیر قطبي ده. وبخښئ، قطبي ده. او که چیرې د یوه څخه تر یعنې داسې ویلی شو چې د دوه اتومونو ترمنځ په مالیکول کې د الکترونیګیټیو خاصیت هغه تفاوت د 0 نه تر 0.5 پورې وه، هغه مالیکول چې دی غیر قطبي دی. او د 0.5 نه تر 1 پورې چې دی هغه قطبي دی. او د 1 څخه تر 1.9 پورې چې دی دا 50% قطبي دی او 50% غیر قطبي. خو د 1.9 نه چې دغه د الکترونیګیټیو تفاوت زیات وي هغه آیوني دی. یعنې موږ د ځینو عناصرو هغه الکترونیګیټیو خاصیت په جدول کې لرو، د دوراني جدول څخه کومک اخلو، د ځینو عناصرو دغه الکترونیګیټیو خاصیت لیکو، وروسته بیا په مثالونو کې تاسو ته زه غواړم تشریح کړم. یعنې دا یو اصل دی، دا په حفظ کې یادداشت کې درسره کله چې د الکترونیګیټیو خاصیت په مالیکول کې د اتومونو ترمنځ د 0 څخه تر 0.5 پورې وي، هغه اړیکه چې ده غیر قطبي ده. او د 0.5 نه تر 1 پورې هغه اړیکه قطبي ده. او د 1 نه تر 1.9 پورې هغه 50% قطبي کیدای شي، 50% غیر قطبي. او د 1.9 نه چې پورته شي د الکترونیګیټیو تفاوت هغه آیوني اړیکه ده. د ځینې مشهورو عناصرو هغه الکترونیګیټیو مقدار چې جدول کې شتون لري، تاسې هم جدول نه کومک اخیستی شئ. د مثال په ډول فلورین تاسې پوهېږي چې دا تر ټولو قوي الکترونیګیټیو دی چې د دې الکترونیګیټیویټي مقدار 4 دی. هایدروجن تاسې پوهېږي چې 2.1 دی. د اکسیجن د مثال په ډول 3.5 دی. په همدا ترتیب کلورین مالیکولي دی، د الکترونیګیټیو قیمت چې دی 3 دی. د جدول مونږ کومک اخلو. په همدې ترتیب آیودین، برومین دا ټول مالیکولي دي. نایتروجن، په همدې ترتیب کاربن. د آیودین الکترونیګیټیو 2.5 دی، د برومین چې دی 2.8 دی، او د نایتروجن چې دی 2 دی. او د کاربن یا د سودیم، د کلسیم، یعنی د هر مرکب چې د هر عنصر چې موږ وغواړو د جدول نه کومک اخیستلی شو. یعنی د کاربن 2.5، د سودیم، کلسیم، مګنیزیم، یعنی دغه هغه عناصر چې د دوی ترکیبات موږ ډېر مطالعه کوو په لسم ټولګي کې، نو ضرور ګڼم چې د دوی هغه الکترونیګیټیو قیمتونه هم زموږ په ذهن کې وي. باید د سودیم الکترونیګیټیو خاصیت 1 دی، د کلسیم هم 1 دی، د مګنیزیم 1.2 دی. په همدې ترتیب د المونیم چې دی 1.5 دی. د دغو عناصرو الکترونیګیټیو خاصیت په نظر کې نیولو سره موږ غواړو د مالیکولونو ترمنځ چې کوم
الکترونیګیټیو خاصیت تفاوت پیدا کوو او د اړیکې په اړه چې قطبي ده غیر قطبي ده یا آیوني ده هم پرېکړې کولی شو یا تصمیم نیولی شو. دلته یو عنصر به نور هم ولیکم چې هغه سلفر دی. د سلفر 2.5 دی. یعنی د الکترونیګیټیو خاصیت د فلزاتو کم او د غیر فلزاتو زیات. یعنی تر ټولو زیات الکترونیګیټیو خاصیت فلورین لري چې 4 ده او تر ټولو کم چې ده هغه سیزیم ده چې 0.7 ده. یعنی کمترین الکترونیګیټیو خاصیت سیزیم لري او تر ټولو لوړ فلورین لري. که چیرې موږ د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکې په اړه پرېکړه وکړو چې قطبي ده غیر قطبي ده آیوني ده، نو موږ د دوی ترمنځ دغه الکترونیګیټیو خاصیت باید پیدا کړو. د دې کاربن الکترونیګیټیو هم تاسو پوهېږئ موږ دلته مخکې لیکلی دی 2.5 دی. 2.5 د بل هم څومره دی 2.5. دواړه یو کاربن دي، فرق نه لري. که چیرې د دوی هغه تفاوت یې زه پیدا کړم نو دلته ان یا الکترونیګیټیو مساوي کیږي. یعنی د دې یوه څخه بل تفریق کړو، هغه تفاوت چې پاتې کیږي هغه موږ ته دا ښیي چې کوم ډول اړیکه لري. تاسو پوهېږئ 2.5 ونه چې 2.5 کم کو 0 دی. نو موږ مخکې تاسو ویلي وو چې د 0 نه تر 0.5 پورې چې کوم الکترونیګیټیو خاصیت دی هغه اړیکه څه شی ده؟ غیر قطبي ده. یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ چې کوم اړیکه ده هغه غیر قطبي ده. یعنی داسې ویلی شو چې په القانونو کې اړیکه غیر قطبي ده. غیر قطبي ده. په القانونو کې هغه کیمیاوي اړیکه چې شتون لري هغه غیر قطبي ده. بل مثال زه تاسو ته کاروم. که چیرې په HCl کې موږ په نظر کې ونیسو هایدروجن او کلورین ترمنځ، تاسو پوهېږئ چې د هایدروجن الکترونیګیټیویټي چې ده ما مخکې دلته لیکلې 2.1 ده او د کلورین الکترونیګیټیویټي خاصیت چې دی د کلورین مې لیکلی چې 3 ده. که چیرې زه د دوی هغه تفاوت پیدا کړم نو تاسو پوهېږئ چې د کلورین الکترونیګیټیو خاصیت زیات دی او دا کم د زیات څخه کم تفریق کوو، یعنی 3 منفي 2.1. دغه دلته ان چې مساوي کیږي دا 0.9 کیږي. 3 ونه چې 2.1 کم کو 0.9 کیږي. یعنی موږ مخکې ویلي وو چې د 0 نه تر 0.5 پورې د الکترونیګیټیو خاصیت چې کوم رابطې کې شتون ولري هغه رابطه غیر قطبي ده او د 0.5 نه تر 1 پورې چې کوم تفاوت شتون ولري هغه رابطه قطبي ده. یعنی د دوی ترمنځ رابطه قطبي ده. یعنی که چیرې موږ وغواړو د کلورین او د هایدروجن ترمنځ چې کله رابطه موږ رسم کړو نو دغه قطبي داسې یو مثلث په شکل رسم کیږي. یعنی دا ویلی شو چې قطبي اړیکه. یو مثال په بل هم زه تاسو ته کار وکړم. یعنی که چیرې موږ د سودیم کلوراید په مالیکول کې د سودیم او کلورین ترمنځ اړیکه معلومه کړو د الکترونیګیټیو خاصیت د مخې، یعنی موږ د سودیم الکترونیګیټیو مقدار موږ ته معلوم دی، دلته موږ لیکلی وه 1 او د کلورین هم موږ ته معلوم دی چې څومره دی الکترونیګیټیو خاصیت د کلورین 3 دی. او که چیرې د دوی دغه د الکترونیګیټیو خاصیت تفاوت زه پیدا کړم 3 څخه چې 1 تفریق کړو
نو کله چې کوم قیمت پاتې کېږي دغه مونږ ته کېږي یعنې مونږ په هغه اصل کې ویلي وو چې د 1.9 نه چې د الکترونیګاتیو خاصیت پورته شه هغه اړیکه آیوني ده یعنې مونږ ویلی شو چې دغه د دوی ترمنځ اړیکه چې ده آیوني ده. ګرانو لیدونکو زده کوونکو مونږ په دې درس کې قطبي غیر قطبي او آیوني اړیکې په اړه چې کوم خبرې وکړې د الکترونیګاتیو خاصیت په نظر کې نیولو سره او د دوراني جدول څخه د کمک په واسطه مونږ د مالیکولونو ترمنځ هغه د اړیکې څرنګوالی چې قطبي ده غیر قطبي ده آیوني ده او یا 50% اشتراکي یا 50% قطبي یا 50% غیر قطبي د الکترونیګاتیو خاصیت په نظر کې نیولو سره محاسبه کولی شو. یعنی دا یوه اسانه لار ده چې موږ د جدول څخه کمک واخلو د عناصرو د الکترونیګاتیو مقدار چې جدول کې ذکر شوی د هغه په نظر کې نیولو سره د دوه عناصرو د الکترونیګاتیو خاصیت تفاوت موږ پیدا کوو. وروسته بیا پرېکړه کولی شو چې دغه رابطه اشتراکي ده او یا غیر اشتراکي. د دې درس د ښه پوهېدلو لپاره تاسو ته زه کورنۍ دنده درکوم. د اکسیجن او د سیلیکان ترمنځ چې کوم اړیکه ده او د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ چې کوم اړیکه ده د دغې اړیکې څرنګوالی او همدارنګه د هایدروجن او آیودین ترمنځ چې کوم اړیکه ده د دغو درې مالیکولونو ترمنځ چې کوم اړیکه ده د الکترونیګاتیو خاصیت په نظر کې نیولو سره تاسې دا محاسبه کوئ چې کوم اشتراکي کوم قطبي اشتراکي غیر قطبي اشتراکي او آیوني اړیکه ده. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.